آیا پوهېږئ چې امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو خطرناک ځنګل بلل کېږي؟ حیرانوونکې خبره دا ده چې تر اوسه انسانانو یوازې د دې ځنګل 8 سلنه برخه لیدلې او 2 سلنه لا هم پاتې ده. راځئ چې د امازون ځنګل وحشتناکه رازونه وڅېړو. امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو ستر ځنګل دی چې 5 میلیونه کیلومتره مربع مساحت لري. دا ځنګل په 9 هېوادونو کې پروت دی چې 80 سلنه برخه یې په برازیل هېواد کې پرته ده چې د افغانستان په پرتله 7 ځلې لوی دی. خو دا خو لا څه نه دی. راځئ چې اوس وګورو چې کوم وحشتناکه حیوانات پکې ژوند کوي. امازون ځنګل ځینې داسې موجودات لري چې شاید تاسو یې له تصویرونو هم وویریږئ. په دې ځنګل کې 40,000 د نباتاتو ډولونه، 1,400 د مرغانو ډولونه، 300 د کبانو ډولونه او 2.5 میلیونه د حشراتو ډولونه تر اوسه موندل شوي دي. او په دې ځنګل کې د نړۍ تر ټولو لوی مار چې د اناکوډا په نامه یادېږي چې 6 متره څخه تر 9 متره پورې اوږدوالی لري، وزن یې د 2.5 کیلو څخه تر 5.5 کیلو پورې رسیږي. دا ماران په اوبو کې ژوند کوي او خوراک یې کبان او څاروي دي. په دې ځنګل کې تر ټولو لوی تمساح ژوند کوي چې 6 متره اوږدوالی، 3.5 کیلو وزن لري. د تاریخ لوی تمساح چې شاوخوا 13 میلیونه کاله وړاندې د امازون په سیمه کې لیدل شوی دی. دا تمساح اوږدوالی 14 متره و. نو په همدې اساس دا نړۍ تر ټولو لوی تمساح بلل کېده. په دې ځنګل کې داسې حشرات ژوند کوي چې په یو ځل چیچلو سره یې تاسو خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. په امازون ځنګل کې د 400 څخه تر 4,500 قبایلي ډلې ژوند کوي. په دغو قبایلو څخه یې زیات شمېر له نړۍ سره هېڅ اړیکه نه لري. ځینې قبایل یې اوس هم د لومړي ژوند په څېر ژوند کوي، ښکار کوي، طبیعي وسایلو څخه کار اخلي. هره قبیله ځانته خپله ژبه لري او کلتورونه یې فرق لري. نړۍ سره هېڅ اړیکه نه لري. ډېر قبایل یې د ځنګل ساتنه کوي او دوی دا باور لري چې دا د دوی مقدس ځای دی. په دې ځنګل کې 320 ګلونه درختي دي چې په کال کې 220 ورځې باران پکې کېږي. د درختو ګڼوالی یې دومره زیات وي چې باران څاڅکي یې 10 دقیقې وروسته ځمکې ته رسیږي او په همدې اساس چې د لمر رڼا یې هم ځمکې ته په ځینو سیمو کې نه رسیږي. په ورځ کې داسې وي لکه شپه. نو په همدې خاطر د ځمکې 20 سلنه اکسیجن دا ځنګل تولیدوي او دا ځنګل د ځمکې سږی هم بلل کېږي. د ځینو درختو اوږدوالی یې 10 متره څخه پورې رسیږي. د ځینو درختو اوږدوالی یې د 10 متره پورې رسیږي او ځینې داسې درختې هم شته چې د 80 متره پورې یې اوږدوالی رسیږي. د امازون سیند د نړۍ تر ټولو لوی سیند دی. که د اوبو له حجم له مخې وکتل شي، 2یم سیند بلل کېږي. د دې سیند اوږدوالی 6400 کیلومتره مربع دی او د اوبو حجم یې 2,09,000 متره مکعب دی او 1100 فرعي سیندونه لري چې 11 یې ډېر لوی دی او د امازون د سیند د حیواناتو لپاره یو لویه زېرمه یا لویه سرچینه بلل کېږي.